د دې موبایل د سکرین نه یو قسم رڼا راوځي، دغه ته ویل کېږي بلو لایټ. او دا بلو لایټ زموږ د سترګو د نظر دپاره انتهایی ډېر زیات خطرناک دي. دا زموږ د سترګو نظر خرابوي. او د موبایل خو بیا موږ ډېر زیات بې دریغه استعمال کوو. لوی او وړوکې، ښځ او نر، ټول د هر چا سره غټ موبایل ورسره دی. دا خو ښکاره خبره ده چې دې موبایل څومره نقصان وکړو، د خلکو د سترګو نظر یې خراب کړو. په کم عمر کې خلک هلکان دې ته مجبوره کړه، نوجوانان، چې په کم عمر کې هغې چشمې ولګولې. نو د دې موبایل د سکرین نه چې کوم بلو لایټ راوځي، دا زموږ د سترګو د نظر دپاره انتهایی ډېر زیات خطرناک دی. نقصان خو یې ډېر دی. ولې نه زه تاسو ته یو داسې طریقه در وښایم، که په هغه باندې تاسو چېرته عمل وکړئ، نو دا به بیا ستاسو سترګو ته نقصان کم ورکوي، ستاسو نظر ته به نقصان کم ورکوي. نقصان خو به هر حال شته، په هر حال کې به نقصان وي، خو که تاسو چېرته په دغه طریقه باندې عمل وکړئ، نو د دې دا نقصان کمېدلی شي. 3 خبرې درته ښیم. یو خبره خو دا ده چې تاسو کله موبایل استعمالوئ، دا ډسپلی کمه ساتئ. دا کم سکرین لایټ چې دی که نه، رڼا، دا پې کموئ، دا مدم ساتئ چې دا تیزه نه وي. دا به بیا ستاسو سترګو او ستاسو نظر ته کم نقصان ورکوي. دویمه خبره دا ده چې ته کله موبایل استعمالوې، نو دا غټ موبایل داسې بالکل سترګو ته نږدې مه نیسه، چې دا څومره سترګو ته ته نږدې نیسي، هغومره به دا ستا نظر ته نقصان ورکوي. کوشش دا کوه چې دا د سترګو نه ته جدا ونیسي، داسې استعمالوه. 2 خبرې شولې. یو خبره ده چې ډسپلی کمه ساتل، دویمه خبره ده چې د سترګو نه جدا. دریم د دې لپاره یو طریقه استعمالیږي، هغه ته ویل کېږي 20-20-20 پرنسپلز یا 20-20-20 رولز. هغه دا ده چې ته به مسلسل په ګنټو باندې موبایل نه استعمالوې. د دې لپاره 20-20-20 رولز دا دي: 20 منټ به ته موبایل استعمال کړي. چې تا کله 20 منټ موبایل استعمال کو، بیا به داسې وکړي چې په 20 فوټ فاصله کې به یو شي ته ته 20 سیکنډ دپاره ګورې. بیا به موبایل ته نه ګورې. 20 منټ د موبایل استعمال کو، نو بیا به موبایل کېږي په 20 فوټ فاصله کې به ته یو شي ته 20 سیکنډ دپاره ګورې. نو بیا به ستا هغه نظر ریسټور شي، بیا به دا تا ته ډېر زیات نقصان نه درکوي. نو که ته چېرته په ګنټو باندې په دې سکرین کې تا سترګې ورخښې کړي، ډسپلی دې پې سیوا کړې ده او سترګو ته دې نږدې نیولی دی او په ګنټو ورته ګورې، نو دا به تا د سترګو نه خلاص کړي. په کم عمر کې به دې ړوند کړي. او تاسو ګورئ ټولو خلکو چشمې ولګولې که نه، په دې کې د دې موبایل ډېر غټ کردار دی. نو کوشش وکئ تاسو په دې 3 خبرو باندې عمل وکئ. موبایل کم استعمالوئ، ډسپلی کمه ساتئ او د سترګو نه جدا نیسئ، نو دا به بیا تاسو ته کم نقصان درکوي.